د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وایي پولیسو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ګړکو ماشیناو په سیمه کې په یو اراده وکسار موټر کې 38 کیلوګرام چرس چې غوښتل یې د غنیخیل ولسوالۍ څخه د دور بابا ګړکو سیمو ته ولېږدوي کشف او ترلاسه کړي. ځانګړو عملیاتو پر مهال د ګړکو ماشین او په سیمه کې 38 کیلوګرام چرس په ډېر مهارت سره په اراده موټر کې ځای په ځای شو او غوښتل چې د غنیخیل ولسوالۍ څخه د دور بابا ګړکو سیمې ته ولېږدوي کشف او ترلاسه کړي دي. په تورې 2 تنه نیول شوي دي. مشرقي وال زیاته کړه د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار 2مه ناحیه کې د پلټنې پر مهال د نشهیي توکو یو تن پرچون پلورونکی نیول شوي تورن کسان د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په مدیریت کې د پښتنو لاندې دي. همداراز د خوږیاڼو ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ پولیسو د غزمې پر مهال د ارغچ او چمتلې په ساحه کې 2 کړۍ د وسایطو ضد ماینونه مخکې د چاودنې کشف او خنثی کړي.